بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ او زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. راځئ ملګرو زموږ ستاسو نن در CMD کې هغه 15 کوېشنز دي. اول کوېشن ملګرو how to show all processes of Windows. د وینډوز ټولې پروسیسې موږ څنګه ښودلی شو. دویم کوېشن how to stop or close a process. دا کومې پروسیسې چې موږ شو کړلي یا موږ وښودلي دغه به څنګه سټاپ کوو یا دا به څنګه کلوز کوو. دریم how to hide folder or file. یو فولډر یا یو فایل به څنګه هایډ کوو. څلورم how to unhide folder or file. دوباره به څنګه unhide کولی شو. پنځم ټیپ هیلپ دی. صحیح ده ملګرو. کنټرول شیفټ سکیپ ملګرو ما پریس کړ، ما ته ټاسک مینیجر اوپن شو. دې کې ملګرو زه پروسیسز ته راځم. دې کې چې کله رالم نو ملګرو دلته ما ته شو کېږي دا ټولې پروسیسې ما سره موجود دي. دغه پروسیسې به زه څنګه ښودلی شم او څنګه به زه دا له کاره غورځولی شم. زه راځم CMD ته. کله چې CMD ته زه رالم دې کې زه ورته لیکلی شم how to show all processes of Windows. ته به څه لیکي ملګرو؟ تاسو به لیکئ ټاسک لیست. ټاسک لیست چې کله ولیکه انټر به پریس کړي. چې انټر دې پریس کړه تا ته ټولې پروسیسې شو کېږي چې کومې تا مخکې اوپن کړي وي. صحیح ده ملګرو. زه راځم CLS. زه رالم فار ایگزامپل ما ملګرو ورډ پیډ اوپن کړ. ورډ پیډ دا پروګرام ما اوپن کړ. دا د وینډوز پروګرام دی. زه راځم ټاسک لیست لیکم. کله مې چې ټاسک لیست ولیکې تا ته وایي چې دا ورډ پیډ اوپن کړه. زه غواړم چې دا ورډ پیډ کلوز کړم. نو څه به لیکم ورته؟ ټاسک کیل. ټاسک کیل سپیس ماینس PID. یعنی PID په ترو باندې زه دغه پروګرام کیل کوم بندومې. دا ردي PID ده. دا صحیح شوه. د ورډ پیډ PID څه شی ده؟ 4828 4828 سپیس 4828 انټر. چې کله مې انټر پریس کړه هغه راته اتوماتیکلی کلوز شو. یا زه فار ایگزامپل یو بله طریقه باندې هم بندولی شم. فار ایگزامپل ما ورته ورډ پیډ ولیکه. دا ما اوپن کړه. زه لیکم ټاسک کیل. ټاسک لیست اول لیکم چې لیست ما ته راشي. ښه اوس زه لیکم ورته فار ایگزامپل ټاسک کیل ماینس IM. IM معنا چې دا ایمیج نیم. ایمیج نیم. صحیح ده. زه به راځم شي به کوم سپیس wordpad.exe. دا چې ما ورته ولیکې انټر مې پریس کړه ما ته به اتوماتیکلي هغه بند شي. ښه زه رالم زه ورته فار ایگزامپل په دغه فولډر کې ما ته د ولي په نوم باندې یو فولډر دی دا راته هایډ کړه. نو زه به څه کوم؟ زه به دې ځای ته راځم. ښه زه ورته وایم چې اټریب ATTRIB اټریب +H ولي انټر. کله مې چې انټر پریس کړه هغه ما ته اتوماتیکلي هایډ شو. تاسو وګورئ ولي ورک شو. زه ورته وایم چې واپس یې راته راوله. اټریب ورته ولیکئ ATTRIB -H ولي انټر. کله چې انټر پریس کړه هغه به اتوماتیکلي تاسو ته راشي. یا زه ورته زه په بله طریقه باندې هایډ کوم. ATTRIB اټریب ورته ولیکه ولي +H ته آخر کې ولیکه. نو دې طریقې باندې هم کولی شي. یا فار ایگزامپل اټریب ولي -H ورته ولیکه. تاسو هم کولی شئ چې هغه څه کوي راولئ. زه ورته دا فایل راته هایډ کړه. ATTRIB اټریب shop.jpg +H به اتوماتیکلي ما ته هایډ شي. زه فار ایگزامپل واپس یې راته راوله اټریب shop.jpg -H به اتوماتیکلي ما ته څنګه شي راشي. بله خبره ما سره پنځم ټیپ هغه چې دی هیلپ دی. فار ایگزامپل زه اټریب باندې نه پوهېږم اټریب کې نور څه کارونه کېږي. تاسو به راشئ اټریب به ولیکئ /?. ګوره ملګرو تاسو ته اتوماتیکلي دغه معلومات راوسته 1 by 1. پلس څه کوي سیټ ان اټریب کلیر ان اټریب ریډ اونلی وغیره نورې خبرې. ریډ اونلی کې زه تاسو ته یو مثال در کوم. ریډ اونلی کې فار ایگزامپل ما هلته یو نوټ پیډ فایل راوسته. نیو ته رالم نوټ پیډ فایل. زه ورته څه وایم CD ښه زه رالم ملګرو زه ورته وایم چې دا علي فایل ما ته اوپن کړه ali.txt. کله مې چې ولیکه هغه علي فایل ما ته اوپن شو. بیا زه لیکم فار ایگزامپل دا مې کلوز کړه. زه ورته لیکم چې اټریب. ښه که دې کې زه څه تغیرات وکړم ملګرو هغه په دې کې اتوماتیکلي څنګه کېږي سیف کېږي. کلوز سیف پکې سیف شو. صحیح ده ملګرو. زه ورته وایم اټریب +R ali.txt انټر.
وشو. اوس کته په دې کې تغیرات وکړي صحیح ده. فار ایگزامپل تا په دې کې دا ریموف کلوز دی سیف یس دا رسوي this file is set to read only. کته بل ځای کې سیف کی یا بل نوم باندې سیف کی نو سیف بشي لیکن په دې نوم والا کې به تغیرات نه راځي، بل یو نوم باندې چې تاسو سیف کړئ کې به تغیرات راشي. تیره خاله چې ډونټ سیف وکړي رائټ کلیک تاسو کې پراپرټي تراشي دا به اتوماتیکلی ریډ اونلی کې چک لګیدلی وي ځکه ما پلس آر لیکلی دی ریډ اونلی. که اچ مې واغېسې هیډن کې به چک بیا لګیدلی وي. صحیح شوه. زه ورته یم چې دا ورته واپس ماینس کړه اټریب ماینس آر علي ډاټ ټي ایکس ټي بس دا اتوماتیکلی اوس داسې شو. او تاسو وګورئ رائټ کلیک پراپرټي ریډ اونلی نه چک ایسته شو. امید لرو چې په دې ویډیو باندې ملګرو پوه شوي یاست. نورې کوېشنې به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې حل کوم.